ټولو خویندو ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې راته روغ او جوړ یې. وړکې غونې پیغام لرم درله نن. شاید مخالفین ډېر زیات نن بیا خفه شي. زما مخالفینو ته دغه پیغام دی چې زما ویډیوګانې در باندې بدې لګېږي، زما پیج ته مه راځئ، مهرباني وکئ. زه اکثره وخت د مخالفینو کمنټس ګورم، وایي چې رحیم صدیقي لاړ شه سرحد ته او سرحد کې وجنګېږه. د کور څخه ټول جنګ ته نه وځي، ټول سرحد ته نه وځي. ما در کې په سوشل میډیا کې زړه چولی دی. د خپلو اتلانو ملاتړ مې کوم. الحمدلله چې کوم د کمانډو مشران دي را سره په تماس نیسي په وټساپ باندې، وایي موږ در باندې ډېر زیات افتخار کوو. دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده چې خپل سرتیري ما نازوي. دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده چې خپل افغانان ما نازوي. نور زه څه وغواړم تر نه د افغانانو نه؟ زه همیشه مې د خپل مظلوم ملت غږ اوچتوم چې کم کس ظلم کوي زه یې خلاف یم. دلته زما په پیج کې د مظلوم ملت غږ به اوچتېږي. د غریب آواز به زه اوچتوم په پیج کې. ظالم نه منم په افغانستان کې چې هر یو کس یي که هغه زما وروره مي، زه یې نه منم. د سوشل میډیا د لارې الحمدلله موږ ډېر څه کولی شو او کړي دي. دلته مې زه په افغانانو باندې کوم احسان نه کوم. ګورې زه درته یوه صفا بله خبره هم وکړم چې کوم دا ګلبدین دی زموږ مشر دی، موږ عزت کوو. همیشه باید موږ د مشرانو عزت وکړو. زموږ مشر دی افغان دی، خو ګورې د ده کسان چې راځي بعضې وخت کې ما ته کنځل کوي. د مخکې ما ویډیوګانې کړې وې زموږ شهید په باره کې، ډاکټر نجیب شهید په باره کې ما ویډیو کړی، زموږ مشر و. موږ ورباندې همیشه فخر کوو. افغانستان دپاره قرباني ورکړې ده. ګورې د حزب اسلامي والا راځي ما ته کنځل کوي. زه دوی ته ویم که نه زه کومې ډلې سره تعلق نه لرم. زه خاص کر تعلق افغانستان سره لرم او د افغانانو سره لرم. زه کومې ډلې سره تعلق نه لرم. ګورې صرف په ما باندې مې افغانان ګران دي او مینه ورله ورکوم او اواز یې اوچتوم. که څوک بیا هم خفه کېږي زما د پیج نه دې لاړ شي، مهرباني دې وکړي. زما پیج خاص کر د افغانستان مینهوالو دپاره دی. او بله خبر درله دا وکړم زه چې دا بعضې وخت کې هغه ایټم بم په سر کړم که نه، دا چې پاکستان کې زمونږ پښتانه دي دا بعضې موږ افغانان ټول ورله ګلخانان وایي، په دو باندې ډېره بده لګېږي. نو زه دې ګلخانانو ته ویم چې زما ویډیو مه ګورئ. زه هر یو پښتون هر یو مسلمان سره مینه لرم. نه زه د چا د بیرغ بېزتي کوم، نه زما افغانان د چا د بیرغ بېزتي کوي. نه زه د چا د مشرانو بېزتي کوم، نه زما افغانان د چا د مشرانو بېزتي کوي. موږ باندې خپل افغانستان ګران دی الحمدلله، او موږ افغانان به همیشه ټولې نړۍ ته مینه ورکوو. الله دې وکړي چې ما نه څوک خفه شوي نه وي. که څوک خفه شوي که نه نو مهرباني وکړئ زما د پیج نه لاړ شي، ویډیوګانې مه ګورئ. ځکه خاص کر زه دلته حق اواز دپاره دی پیج کې. خوشحاله اوسئ راته.